امریکا او سعودي عرب د ملکی اټومي پروګرام تاریخي تړون لاسلیک کړ. امریکا او سعودي عرب د سولهییز اټومي همکاریو یو تاریخي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې سعودي عرب وکولی شي خپل ملکی اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي او امریکایي شرکتونه به د دې پروژې په مهمو برخو کې ونډه واخلي. د امریکا د انرژي وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دا تړون به د سعودي عرب د اټومي انرژي پروګرام کې امریکایي شرکتونو ته پراخ لاسرسی برابر کړي. دواړو هیوادونو همدارنګه د اټومي خوندیتوب او امنیت په برخه کې یو جلا دوه اړخیز تړون هم لاسلیک کړی دی. د وزارت په وینا دغه دواړه تړونونه د څو لسیزو اوږدې او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ستراتیژیک او اقتصادي همکاریو لپاره حقوقي بنسټ برابروي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دا همکاري به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي، د سیمې د امنیت د پیاوړتیا او د امریکا د ملکي اټومي ټکنالوژۍ د سیالۍ د برترۍ په ساتلو کې مهم رول ولوبوي. که څه هم د تړون بشپړ جزئیات لا نه دي خبر شوي، خو د مخکنیو راپورونو له مخې سعودي عرب ته به له امریکا سره د ګډو تخنیکي ارزونو وروسته اجازه ورکړل شي چې په خپله خاوره کې یورانیم بډایه کړي. ټاکل شوې ده د امریکا په همکاري داسې تاسیسات جوړ شي چې د اټومي برېښنا کوټونو لپاره د سون توکو تولید پکې ترسره شي. شنونکي باور لري چې دا پروژه به امریکایي شرکتونو ته د میلیاردونو ډالرو اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه د اټومي تاسیساتو په جوړولو او تجهیز کې مهم ونډه لري. دا تړون په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د منځني ختیځ په سیمه کې د انرژي، امنیت او اټومي ټکنالوژۍ سیالي ورځ تر بلې پراخیږي او تمه کیږي چې د امریکا او سعودي عرب ترمنځ دا نوې تفاهم به د سیمې پر ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو هم اغیزه ولري. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه بر لحظه خبري مطالبو لپاره لمونږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، بارکزای پرس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.